انتہائی محترم مسلمانان ورونو نن سبا که په مخ د ځمکه باندې تاسو وګورئ مسلمانان د ټولو نه زیات په دنیا کې آباد دي د آبادی په لحاظ سره مسلمانانو اکثریت دی د وسایلو او د اسبابو په لحاظ سره مسلمانان په اکثریت سره دي یعنی وسایل اسباب د مسلمان قوم سره دي لیکن دا غي باوجود محترم مسلمانان د زوال سره مخامخ دي علماء دا غي وجوهات لیکلي دي چې د وجوهات سدي اسباب سدي تقریبا لس پنځلس پورې اسباب علماء هغه په خپل کتابونو کې لیکلي دي او محترم زه په هغه اسباب باندې به ان شاء الله العزيز ترتیبوار په تفصیل سره بحث کوم نن جمعه دا غینا اولنې سبب او اولنې وجه اغستاسو پروړان دی رسکوم محترمو اولنې وجه او اولنې سبب هغه زموږ استادو د مسلمانانو من حیث القوم د اسلام او د قران مل ریواله دي نن محترم مسلمانان یو خو په نوم مسلمانان د اسلام سره زموږ هغه تعلق د قران مجید سره زمون او تاسو هغه تعلق صرف برای نام پاتې شوی دی صرف نوم را باندې د مسلمانۍ دی بلکې ټول قوم د مسلمانانو پر دنیا کې تاسو وګورئ د اسلام د غنون علاوه د مسلمانانو سره عملی تور په دی وخت کې هیڅ نشته الان کې قران مجید کې موږ تاسو وګورو احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موږ تاسو وګورو د صحابه کرام رضی الله عنهم مجمعین جون او زندگی کې موږ تاسو وګورو هغه موږ تاسو ته واضح سبق راکړي واضح پیغام راکړي چې کله مسلمانان یقیني تور مسلمانانو کله چې ودیو د خپل دین او د قران سره رښتونیو کله پاغي باندې د دیو عمل مضبوطو کله چې دیو دا په عمل کې راوستو به په هغه وخت کې مسلمانانو په پوره دنیا باندې د عروج ژوندۍ تیروله به په هغه دور کې مسلمانانو په پوره دنیا کې محترم او د حکمرانی ژوند تیرو به پوره دنیا کې مسلمانانو محترم د عزت ژوندۍ تیروله به پوره دنیا مسلمانانو ته هغه کافرانو محترم ټیکس او خراج ورکو قرآن مجید کې الله رب ذوالجلال دغه مضمون ذکر کوي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تاسو سستی مکوئ غمجن کېږئ وانتم الاعلون تاسو غالبی غلبه بر تاسو خو ان كنتم مؤمنين که تاسو مؤمنان دي که تاسو رښتونی مؤمنان دي د اسلام باندې تاسو رښتونی عملو د قران سره د تاسو رښتونی تعلق د اسلام سره د تاسو رښتونی تعلق به د رب ذوالجلال او عدد چې تاسو په پوره دنیا باندې غالب وي او دغه مضمون قران مجید دویم ځای ذکر کوي ينصركم الله فلا غالب لكم چې کله الله د تاسو امداد کوي بیا په تاسو باندې هیڅ غالب نشي راتلی چې امداد د الله رب ذوالجلال وی بیا غلبه په تاسو نه هیڅ نشي راتلی غلبه په تاسو یې په پوره دنیا باندې همدغه وجه ده د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور دی بیت المقدس فتح شو ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو امیر دی او وی دغه خلک محاصره کړل یو خلا کې بند کړل د دې سره مذاکرات روانو او ورته جواب راولي ورته ویل مونږ په بغیر د جنگ نه تاسو ته ارسه حواله کو لیکن زمون په شرایط او ورته خپل شرایط نامه کې خولله هغه شرایط کې یو شرط داو چې تاسو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل راضي او زرمون سره په موحده په خپل لاس باندې په خپل لیکي څوګر مسلمانانو مقصدن په جهاد سره کله د چا وینه تو یو نوی د چا آبادی را نول نوی بلکې اصل مقصود چې اعلان کلمت الله د چې د الله کلمه بلند شي د الله دین او چت شي اسلامی نظام نافذ شوی د دغه لپاره لګیا دی ویل ټیک دا که اصل مقصود بغیر د جنت حاصلی خو به زموږ نه سکار نشي جنکو درخواست راولي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لارم ډیرو وددا سفر ډیرو ګد مشقت والا دی
هغه وخت کې د سورلۍ د لارې هغه سہولیات انتظامات هم نو کم چې نن سبا دي. عمر فاروق رضی الله تعالی ته دې جواب راولې وو، هغه تیار شو د هغه ځای نه راووتلو او د لارې د راتګ هم ډېر عجیب دی. یو اوخ ورسره دی، یو ورسره هغه خپل یو خادم ورسره دی، یو د خپل دی. خادم ته وایي یو صورت دا دی چې ما ته دواړه په اوخ باندې سورله شو د سفر وکړو، یقینا دا خبره د اوخ سره زیاتې وي. دویم صورت دا دی چې زه په اوخ باندې سور شم او ته مخکې پیدل روان یې دا ستا سره زیاتې وي. دریم صورت دا دی چې زه پیدل روان شم او ته په اوخ سور شي دا به زما سره زیاتې وي. ورته یې دغسې به وکړو، نمبر به مقرر کړو، کله به زه په اوخ باندې سورېږم ته به راسره روان یې، کله به چې نمبر پوره کېږي ته به په اوخ سورېږې دمې به کې زه به در سره روان یم، کله به دواړه د اوخ سره پیدل ځو چې اوخ ته هم دمه ورکوو. په دې طریقې سره دیو روان دي، سفر طی کوي. کله چې دیو فلسطین ته رانږدې شو، په دغه ځای کې د مسلمانانو چې کوم د مجاهدینو ډله وه هغه ورته استقبال ته راووتله. عمر فاروق رضی الله تعالی سره د هغوی مجلس کېږي، لیکن په دې وخت کې چې کله عمر رضی الله تعالی رارسېږي، کومې کپړې چې اغوستې دي په دغې کپړو باندې پیوندونه لګېدلي دي، په دغې کپړو باندې هغه ټکې لګېدلي دي. دی ورته وایي ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی ورته امیر المؤمنین د هغوی مشران راغلي دي، د هغوی لوی خلک راغلي دي، که تاسو په دغه کپړو کې وګورئ هسې نه د هغوی په زړه کې څه سپکوالی راشي، د هغوی په زړه کې څه حقارت راشي. امیر المؤمنین تاسو لپاره موږ دغه جوړه راوړې ده، دا بدل کړئ. عمر فاروق رضی الله تعالی عجیبه الفاظ ورته وفرمیل، ورته ویل مونږ ذلیله وو، مونږ کمزوري وو، مونږ بې وسه وو، فاعزنا الله بالاسلام، مونږ الله رب ذوالجلال په اسلام سره عزتمن کړو، مونږ ته په اسلام سره عزت راکړو، مونږ یې په اسلام سره هغه عزتمن قوم وګرځولو. آیا اوس مونږ دوباره غواړو چې خپل هغه عزت د دنیا په ذریعې سره واپس په ذلت کې بدل کړو؟ یقینا محترمو د دې خلکو یقیني تعلق د قرآن سره و، د دې خلکو یقیني تعلق د اسلام سره و. د دې وجې نه محترمو هغوی د عزت ذریعه اسلام ګڼله، هغوی د عزت ذریعه قرآن ګڼله. بلکې همدا عمر فاروق رضی الله تعالی دی. یو ځل یو قاصد راغی د قیصر روم، هغې سره هدیې ورسره دي، تحفې ډالۍ ورسره دي. مدینې منورې ته راورسېدو، دلته د پوس کې ستاسو امیر چرته دی، بادشاه چرته دی، ستاسو بادشاه چرته دی؟ یو کس ورته ویل زمونږ خو بادشاه نه وي بلکې زمونږ خو امیر وي، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی. ورته به چرته میلاو شي، هغه محل چرته دی؟ ورته خو محل نه لري. دا څنګه بادشاه دی امیر المؤمنین دی چې هغه محل نه لري؟ ورته د هغه محل نشته دی. ورته ما ته به کوم ځای کې میلاو شي؟ دی ورته که د هغه کتل غواړې ورځ ده تلاړ شه په پلانکي ځای کې به تا ته میلاو شي. دی وایي کله چې زه امیر المؤمنین په تلاش کې ووتم، زه یو ځای ته راغلم، مخبره ده، سخته ګرمي ده، ویل په دغه ځای کې دی یو سوري ته هغه ځان ته په یو څیز غوړولی دی، په هغې باندې ملاس دی، خولې ورباندې بهیږي. ویل ما چې یو ساعت د ده ته وکاله، د دغه نوم هم ما اورېدلی و، د دغه شان ته مې وکاله. ویل زه ډېر سخت په رود کې راغلم او په دې وخت کې زما د خولې نه یو اواز د یېرې نه ووت. ویل ما د ځان سره ویل پلانکیه ته خو د لوی لوی بادشاهانو سره مجلسونو کې ناستې، تا خو د لوی لوی بادشاهانو صحبتونه هم اختیار کړي دي، تا خو د لوی لوی بادشاهانو سره ملاقاتونه هم کړي دي، تا خو د لوی لوی بادشاهانو دیدنونه هم کړي دي، په تا خو چېرته روغ نه دی راغلی، په تا خو چېرته یره نه ده راغلی، په تا خو چېرته دغه حالت نه دی راغلی، نن د حالت در باندې ولې راځي؟ ویل ما بیا د ځان سره وویله چې یقینا دا کوم روغ په ما راځي دا د الله رب ذوالجلال هغه معیت دی، دا د الله رب ذوالجلال هغه نصرت دی د سره چې نن زه دغه برداشت هم نشم کولی. که زما په شانتې اووه انسانان شي، زما په شانتې اووه زړونو والا کسان شي، هغوی زړونو په زړونو دومره مضبوط شي لکه د اوو کسانو، نو بیا به هم د ده دغه روب برداشت نه کړی شي. اصل روب دبدبه، اصل شان او شوکت دا په اسلام سره انسان ته ملاویږي، دا په وسایلو اسبابو سره نه ملاویږي، دا په دنیایي طاقتونو او قوتونو سره نه ملاویږي، دا په دنیا په شان او شوکت سره نه ملاویږي، دا د دنیا په دغه سفري اسبابو سره نه ملاویږي،
دا دنیا په دغه ټیکنالوژي او ساينس سره نه ملاويږي. محترم اصل اسلام په اصل عزت اصل شان او شوکت د په اسلام کې دی چې نن ورنه دغه قوم د مسلمانانو من هیڅ قوم لري شوی. او محترم کله چې د مسلمانانو په زړه کې د ایمان طاقت دیو په ایمان باندې کلک وي به محترم ډیر کافرانو د لوک مسلمانانو مقابله نشي کوي. اصل مقابله به په دغه ایمانی طاقت او قوت سره کی. تاسو کتلی وو د بدر جنگ د 313 کسان دي هیڅ ور سره نشته وسایل اسباب نشته طاقت قوت نشته بل طرف ته شان او شوکت ولا خلق ولاړ دي بل طرف ته وسایل او اسباب ولا خلق ولاړ دي لیکن یو طرف ته ایمان دی بل طرف ته ایمان نشته دی یو طرف ته زړونو په ایمانی غیرت سره په ایمانی شان او شوکت سره په ایمانی قوت سره منور دي د دیو جن رب ذل جلال هغه لک خلق په ډیرو باندې غالب للا هغه کمزوري خلق په او زورور باندې غالب للا هغه ایمان ولای په کافرانو باندې مضبوط په باندې غالب للا پوره دنیا وکړه. خالد بن ولید رضی الله عنه یو جنگ روان دی مشوره غسته کی دا هغه طرف نه د عیسایانو 60,000 لخر روان دي شپته زر دلته مسلمانانو امیر هغه مشوره کوي خالد بن ولید رضی الله عنه ورته وي یو ځا 29 کسان نور را سره مونږ په 30 کسانو په 30 کسانو باندې وا مونږ د شپته زر 60,000 کسانو مقابله کوو پیکس 2000 کسانو مقابله دی وخت ابو سفیان رضی الله عنه هم دی لخر د مجاهدینو کې موجود دی د پاسه دو ورته خالد داغه طرف نه 60,000 عیسائی ته لخر روان دي پر په وسایل او اسباب سره لیس دی دا وخت د ټول غنه د ټوغي کې خالد بن ولید رضی الله عنه ورته سګوري ورته ابو سفیان چې په حالت د کفر کې خو ډېر بہادر وي بیا خو د کافرانو د طرف نه تک کمانډ کوو بیا خو هغه طرف نه پوره په زور او شور سره راتلی نن چې مسلمانې تا ته خپل الله باندې اعتماد نشته دی خبرې روانې دي په خپل منځ کې بل اخر د په مشورې سره 30 کسان ساړو ته ورسو په شپږ کسانو باندې د 60,000 د شان او شوکت ولې عیسائی لخر روان دي راغي مقابله اسمان دغه منظرم کتلو نن کته کتابونو د تاریخ راواله د اسلام تاریخ وګوري دغه معرکې وګوري دغه شان او شوکت د مسلمانانو وګوري کله چې دا لخرې یو بل ته مخامخ کیږي یو طرف ته 60 کسان بل طرف ته 60,000 مسلح فوج او لخر یو بل سره مخامخ شو او په لږ ساعت کې دی مسلمانانو په دیو کې دومره قتل عام وکړو چې دیو په خپل الله شنو پر ټولولو باندې ستړي ډېر کسان وتښتېدل سې ژوندۍ گرفتار کړل او څه کسان هغه میدان پرېښودل ټول وتښتېدل لوی مالي غنیمت ملاو شو او په دې کې شپږ کسه مسلمانان د وی لاسو ته راغلي وو ځان سره بولي هلته عیسائی بادشاه د خپل پوځونو راوړل ورته وی وسایل اسباب د تاسو سره دي طاقت او قوت تاسو سره دي اکثریت تاسو سره دي ورته دین هم تاسو حق دی راوي په ذهن کې خپل دین حق وي سید به سوجر تاسو د غلغو خلکو سره بغیر وسایل او اسباب ولا خلکو سره مخامخ شي به تاسو شکست خوري میدان کې شاکوي ولې راتخت دی ورته وي دیو کې یو کس د خالد بن ولید رضی الله عنه د مونږ ته شکست ور لغره وځي کی دیو وګړه منصوبه جوړ کړل کتابونو کې ډېر تفصیلی واقعي موجود یو وګړه واقعیا ده دیو ورته منصوبه جوړ کړل جواب یې راولې وو خالد بن ولید رضی الله عنه راشه موږ هغه سره مذاکرات کوو کوم شپږ کسان تاسو مسلمانانو زموږ لاس تر غلي دي موږ درکول تیار یو خالد بن ولید رضی الله عنه چې دا وی قاصد راغی هغه ورته کله خبره کوي د ورته وی د خلین دی د دروغ وی راځي او که څه نقصان مو شو به استاخر نشته هغه غوړاو شو وی دی د ته ټول پر پروګرام وایي چې تا واړی په دې طریقې سره به برتا سره مذاکرات وکي به چې کله راوځي زه په زه به کسان ذات کې نولې وي دا هغه طرف نه په وسې کتاب باندې حملاور شي قتل کوي خالد بن ولید رضی الله عنه ځان سره کسان واغسته اول په هغه ځګونو باندې حملاور شو د
د دیو کسان را کوسل د خپل مجاهدین وخیزو او بیا راغی د بادشاه محل ته کله چې دغه دروازه ټکوي د دربار والا د محل والا دا صحابه و ساده خلک وو هغوی خو د دیو په شان او شوکت سره نه وو اسونه او خپل اوښان ورسره دي په هغې باندې هغه څو کسان د مذاکراتي وفد راورسېدو دیو چې ورته کاږه هغه درباریانو نه راپرېښوده هغلتې د قلا په دروازه باندې د الله اکبر ناره لګوي د ده په ټول محل او قلا کې لړزان ورسره راځي بادشاه تپوس کوي څه شوي دي وایي دغسې خلک راغلي دي چې مونږ یو وفد یو ورته یې دا پورې راپرېږده دی چې راپرېښوده دی راورسېده او خالد بن ولید رضی الله عنه راکوز شو چوت وختو د بادشاه سره په دغه تخت باندې کېناست دا ټول ورته نیغ ګوري چې دا څوک راغلی دی د بادشاه سره چوت وختو ګوره دومره خرابې کپړې اغوستې دي ګویا دومره ببر یخدان او ببر سره دی دومره په بد حال باندې د بادشاه سره تخت ته ورسېدو بې ادبي وکړه کېناستو بد ورته ګوري د بادشاه سره خبرې شروع شوې بادشاه هم ډاډه و چې کیسه خو به هکله ویله ده هم په هغه تخت ورسره دغه بادشاهي د ګریوان نه ونیو د تخت نه ښکته راګوزار کړو په دا سینه ورته کېناستو تورې پسې راوویسته او د دې ځای نه چې بیا کله خلاصې کېږي خبرې کېږي بادشاهي د لاس نه ونیو بادشاه خو په دې تمه دی دی بهر راویستو چې څو په ده باندې حملې شروع شي الټه په هغوی باندې حملې شروع شي دا محترمو یو وخت و هغه وخت و چې کله مسلمان د اسلام باندې کلک و دی حقیقي مؤمن و حقیقي مسلمان و دغه د قرآن سره حقیقي مینه وه دغه د قرآن سره حقیقي تعلق و د اسلام یو محدود فکر نه ګڼو چې دا د منځ او د روژې نامه ده بلکې اسلام دیو یو مکمل نظام ګڼو دیو قرآن صرف د برکتونو کتاب په دغه وخت کې نه ګڼو بلکې محترم و دیو قرآن مجید د عملي کړو په خپل ژوند او زندګۍ او په خپله معاشره کې همدغسې واقعات کې تاسو شروع شي جعفر طیار رضی الله تعالی یو قلعه د کافرانو محاصره کړله په یوازې په تلې تنها د خپلې دروازې بندې کړې هلته په قلعه کې دننه هغه بادشاه خپل مشیر راوړی ورته یې څه کوو ورته بادشاه سلامت د تسلیمېدو نه علاوه بله هېڅ لار نشته هغه ورته خو یو کس دی نو یو کس ته به موږ څنګه تسلیم شو ورته دې ته مه ګوره چې دا یو کس دی دا یو کس دی خو د دې سره د ایمان طاقت ورسره دی ته ګورې نه زمونږ ټول فوج د هغې نه راوتښتېدو او داسې سرونه ښکته کړي دي لکه د ګیدړانو ته ګورې نه چې زمونږ کوم کسان ورځي هغې لکه د سارو غونته کې وهي او ښکته یې راګوزاري د هغه مخې ته مړي پراته دي ته دې ته مه ګوره چې دا یو کس دی ته دې ته ګوره د دې سره د الله رب ذوالجلال له طرف نه امداد او نصرت ورسره دی ورته وایي زمونږ سره د تسلیمېدو نه علاوه بله هېڅ لار نشته یا خو هغه وخت چې یو کس ته چې یو کس مخې ته دومره لوی لوی خلک رالوېده د یو کس مخې ته یا خو هغه وخت چې د هغوی لارې څه نه شوی دی ایران فتح شو د عمر فاروق رضی الله تعالی دور دی هلته چې کوم د مسلمانانو امیر دی مشر دی کمانډر دی دې تر عمر فاروق رضی الله تعالی خط راغی اگر موبایل او د ټلیفون او د دغه څیز دور نه د خط په ذریعې سره د امیر المؤمنین پیغام راورسو ورته ویل د دې سمندر نه په دغه طرف چې کوم خلک دي دیو ته ور واوړئ الله د دین دا پیغام دې خلکو ته ورسو هلته هغوی ته هم پته لګېدلې وه چې ورځ دوم کې مجاهدین اوس دې طرف ته را روان دي مسلمانان صحابه کرام دې طرف ته را روان دي حمله کېدونکي کړونکي دي ورځ مخکې اخوا د پورې وتو چې څومره وسایل او څومره اسباب و ټوله ختم کړي کشته یې وسوځولې نور څه ذریعې وې هغې ختمې کړي سبا ته د پورې وتو وخت راځي او د سمندر د پورې وتو هېڅ ذریعه نشته د خپلو کې کېناستل مشوره کوي څه کوو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی کمانډر ان چیف دی سلمان فارسی رضی الله تعالی د هغه نایب دی تپوس ورنه کوي سلمانه یو طرف ته د امیر المؤمنین خط دی بل ته دغه حکم دی امر دی بل طرف ته سمندر دی د پورې وتو هېڅ لار نشته دی د هغه طرف نه هغه علاقې والا ټول راغلي دي تماشه کوي چې نن دې وسکي ورته سلمانه څه کوو دا ورته وایي ساده همدا سمندر و موسی علیه السلام ته لاره وتله فرعونیان یې غرق کړل
ورته وایي ساده همدا ورو چې دا سوځول کوي لیکن ابراهیم علیه السلام طرف کل گلزار وګرځي آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پہ اور تو نسکو اور تو سمندر رب ننم موجود تھے اگر اور والا رب اگر ابراہیم علیہ السلام والا رب ننم موجود تھے اور تو تمخ کی سمندر پسی دا اخپل اسمخ کی کو دا مجاہدین صحابہ کرام نور البسی دی بدا سمندر ورواجو دیو پا سمندر پوری ورزی اسونو سرپ دا سمندر دا پاس ورزی لیکن دنیا په دیو رس تماشا کې نن هم د تاریخ په سیرت کې روایتو کې محفوظ دي د دیو د ټوله قافله د اوخانو سمندرونو سره د اوخانو د اسونو سره په سمندر باندې د مجاهدین پوری واتا د ډله د مجاهدینو پوری واتا لیکن روایتو کې راځي سمندر د اسونو د اوخانو خپې نه ویلم د کړو وې چې وکړه د هغه طرف نه جنډي او چتی کړی علمون جګ نه کو دي سره وې ته پته و چې کم خلکو مخنیوي سمندرونو نو کول هغه سره به مونږ سره جوړو الته نه جنډي چې د علمون ټیکس درکو بس تاسو سره جګ نه کو دا محترم ایمانی طاقت د ایمانی قوت او یقینا محترم د ایمان چې زړه نه نوځي کنه کله چې قرآن سره حقيقي تعلق پیدا شي یقینو کا الله په لار کې د تکلیفونو د انسان ته ډېر خوند ورکړي خواږه ورته ښکاري به په دې باندې انسان هغه د سخت سره یې سره نه مخامخ کی تاسو په واقعیت اورېدلې د خپل علماء فرعون موسی علیه السلام مقابله د جادوګران راوست هغه جادوګرانو چې موسی علیه السلام معجزه وکړه هغه په شو د سحر جادوګر دی هغه په ځای باندې ایمان راوړ فرعون ورته وی تفصیلی دا واقعیت قرآن مجید ذکر کړی دي ورته دا خو تاسو خپلو کې یو سازش شو دا خو تاسو خپلو کې یو منصوبه تدبیر جوړ کړم د دلته راغلی هغه ته وی زم مخبل لاسونه کټ کم زبم قتل کم دمکانی ورته ورکي لیکن هغه هم د هغه طرف نه ورته جواب ورکي ورته استاد د دمکې په مونږ باندې هیڅ اثر نشي کولای سچ کې هغه کومه ایمان راوړل به انسان د دومره لوی طاقتونو نه لري به انسان د مرګ د دمکیانو نه چا نه لري عمر فاروق رضی الله عنه اخر تاسو لیدل کله چې راغی د خور سره د قران مسخور سره د صفحات سره د قران تلاوت کوي عمر فاروق رضی الله عنه راضي په دغه خپل اوخي باندې د خپل خور په دغه خاون باندې گزار کوي وهل ور باندې کوي تشدد ور باندې کوي تاسو ایمان راوړل لیکن هغه خور چې کله ورته راځي د خلاصون د بار او دې غیلم گزار ور کوي دومره مضبوط گزار ور کوي چې د مخ نه وینه راوځي هغه طرف نه ورته خور سوي ورته وایي ته چې د کوم خطاب بچي زم د خطاب لور یما دا کله نشي کېده چې موږ د اسلام مونته کې حق دین قبول کړي او ستاسو په تشدد سره د موږ د غي نه واولو کله ته موږ موجري ټوکړې پر خو ایمان پر حدود نه وي بلال حبشي رضی الله تعالی په ګرم مشويګ سملو کانی ور باندې د پاسه ګرم کې خودل د عربو په دې سخت ګرمۍ په دې سخت ګرم شوو لیکن محترم د ایمان هغه حرارت دی وګڼ نه کړی شو هغه د ایمان والا حرارت بهر راونه وستل شو هغه د احد والا نارا هغه کرنٹ جسم مخ کې موجود او هغه زیاته راځي کومه پکې رانه لګي دا ولې محترم د ایمان دا ولې محترم د ایمان طاقت د ایمان قوت ورر زمانه خبره مقصود دا چې کله د مسلمانانو د اسلام سره تعلق وو چې کله دیو په اسلام باندې کله کو به الله رب جلال ورته دنیا مور ورکړي عمر فاروق رضی الله تعالی یو ځل مسلمانانو مجاهدینو سره روان دي مدینه منوره کې یو غره باندې د پاس امیر المؤمنین ودرېدو درس لاندې یو درجه په غرونو کې ګوري دغسي امیر المؤمنین ټول لښکر ورسره ودرېدو ډېر ساعت وشو یو کس پسې راغی امیر المؤمنین څه وشو ټول لښکر د تاسو د وجې نه ولاړ دي هغه ورته وایي وی دا لاندې هغه دره د ما ته رایادي د چې کله ځوانو زه به پلار راولېږلم ما به دې ځای کې څاروي څارول هغه به مې د خوراک ګیا دپاره د څښاک دپاره راوستل ټوله ورځ به تېره شوله ما به خپل څاروي واپس بوتلله کور ته ولاړم
پلار به ما ته غوسه شو، ما ته به تیز خبرې وکړلې، زه به ورټلم، ما ته به وې تخپاو خان تا څاروي بوتلله هغه دې د مړولو لپاره بولیو، هغه دې د دې لپاره بولیو چې خوراک څښاک وکړي، هغه څاروي ته لوږې تکي همدغسې را واپس له تره څارو په سرولو نه پوهېږي، ستا به څه مستقبل. ول نن مونږ ته الله رب ذوالجلال د اسلام د وجې نه عزت راکړو. او محترمو د دې نن هم د کافرانو قایل زموږ تاریخ دغسې واقعاتو لري. څه وخت کې دا د ترک راجا دا په کابل باندې حکمران و، د امیر معاویه رضی الله عنه دور تېر شو. د ده نه وروسته چې کوم بادشاهان راځي هغې خپل قاصد راولی و کابل ته د ټکس او د خراج د وصولولو لپاره. دیو به 10 لاک درهم سالانه خراج ورکوو مسلمانانو. کله چې دیو ورته راغله هغه د ترک راجا د خراج ورکولو نه انکار کوي، ورته وایي د تاسو هغه نور خلک څه شو چې مخکې ورغلي؟ ورته خو نشته دی، اوس د دنیا نه تللي دي، اوس د هغې په ځای مونږ یو. دا د ترک راجا ورته وایي کوم چې به مخکې ستاسو خلک راتله د هغوی ګېډې به د لوږې د وجې نه وچې وي، د هغوی بدنونه به د لوږې د وجې نه وچ وو، هغوی به په بدن باندې به خواري ښکارېدل، د هغوی په بدن باندې به کمزوري په نظر راتله، هغوی په خپل دین باندې کلکو، هغوی کپړې به کمزوري وي، د هغوی لباسونه به کمزوري وي، د هغوی سورلۍ به کمزوري وي، لیکن هغوی په خپل دین باندې کلکو. مونږ د هغه خلکو نه یریدو د هغوی سره د الله امدادو. تاسو سره اوس طاقتونه هم در سره دي، تاسو سره وسایل اسباب هم در سره دي، تاسو سره سورلۍ هم در سره دي، خو مونږ د تاسو نه یریږو. مونږ خو هغوی ته یری د وجې نه ټیکس ورکوو، تاسو ته یې نه ورکوو، ستاسو لاس آزاد ځای چې څه کولی شي. د هغه خلکو منله. او یقینا محترمو یقینا چې نن هم د دې کفر په سینه کې هغه څیزونه موجود، نن هم دنیا لګیا ده کفر چې که یو ځل عمر فاروق اوس بیا را ژوندی شو، دا دنیا کفر به دا چې څومره طاقتونه او قوتونه ورسره وي د دې باوجود دا به نن بیا د ذلت ته لاړ شي، کوم ذلت کې چې دوی مخکې. د دې وجې نه رب ذوالجلال فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، الله د دې کتاب په ذریعه سره ډېر قومونه اوچتې عزت ورته ورکوي. ويذر به اخرين، ډېر قومونه الله د دې کتاب په ذریعه سره ذلیله کوي. کوم قومونه د کامیابۍ ذریعه وګرځول رب بیا هغه خلکو ته کامیابۍ ورکړي، لیکن کوم قومونه چې دغه کتاب پرېښودو دی د عزت ذریعه ونه ګڼل رب ذوالجلال هغه خلک ذلیله کړل، ناکام یې کړل. تاسو وګورئ د افغانستان طالبان مجاهدینو د هغوی سره څه پوره کفر راغلی، طاقت ورسره و، میډیا ورسره وه، وسایل اسباب ورسره و. د تېر 2-3 هفتې مخکې زه یو ډېر لوی عالم سره ناست وم، ډېر لوی عالم دی زموږ نه مولوي، ډېر لوی پیري طریقت دی. ما ته وایي مونږ ورسره سهار و ناشته مو ورسره، ما ته وایي کم از کم د اسلام په 1400 ساله تاریخ کې د دې نظیر نشته. بدر جنګ و، هلته مجاهدینو سره کم از کم د تورې په مقابله کې توره وه، اگر چې دا توره ماته و زنګ شوې وه، لیکن کم از کم د تورې په مقابله کې توره وه، د زغرې په مقابله کې زغره وه، د اس په مقابله کې اس و اگر چې کم و، د اوښ په مقابله کې اوښ و اگر چې کم و. لیکن د اسلام د 1400 ساله تاریخ د هغه عجیبه منظر دی چې دلته د طیارې په مقابله کې طیاره او جهاز نشته دی، دلته د هلیکاپټر په مقابله کې هلیکاپټر نشته دی، دلته د بیباون په مقابله کې بیباون نشته دی، دلته د هغه طیارې د ویشتلو دپاره مزایل نشته دی، دلته د هغې د هغه ټکنالوژۍ په مقابله کې ټکنالوژي نشته دی، لیکن هغه ایمان او د ایمان طاقت ورسره و. د چا ذهن کې هم داسې نه راتلل دا دومره لوی لوی بیړۍ، دا دومره لوی لوی وسایل، دا دومره لوی لوی طاقتونه، دا دومره لوی لوی اسباب او دا دومره مسلح فوج، دا دومره تربیت شده لښکر، د دې مقابله به څوک کوي؟ لیکن 100 کاله کې الله رب ذوالجلال دنیا ته ورښوده. جنګونه دا د ټکنالوژي په زور نشي ګټلی، جنګونه د ایمان په طاقت سره د الله رب ذوالجلال په نصرت سره ګټلی شي. نن پوره دنیا یې تماشا وکړو. او اوس محترمو د دې کفارو همیشه دلاري یو مسلح جنګ ولري،
هغه مسلح جنگ کې الله دې ذلیل کړه چې ان شاء الله ردیو دغه ذلت پر ټول عمر کې ردیو په تاریخ کې ولیکل شي. لیکن نن دویم گزار دا وي د میډیا په ذریعہ سره. اوس د میډیا په ذریعہ سره منفي پروپاګاندا د طالب خلاف د اسلامي نظام نافذ دی. الحمدلله مونږ ته د جملاو د دې مخکې مونږ دلته په میډیا باندې کړه چلته ګډوډي د بد حالت الترقات انتکی صورتحال د میډیا داسې خو یقینا زجت لمز مونږ هم زین کې سره سره میډیا نه انسان کله متاثر شي، انسان کډیر کله کم وي، انسان کډیر مضبوط هم وي، او سره ډیر عقیدت هم ساتي، او کله کله د پروپاګاندا د وجه انسان هم په هغه دغه شکار وګرځي. لیکن مونږ چې کله واوښتې دوی یقین وکړه غزلونه خوشحاله شول. هلتم مسلمانان وکته، هلتم یقینا اسلام وکتو، هلتم یقینا مجاهد او طالب وکتو، هلتم د مسلمانانو هغه عزت وکتو. قسم د رسول الله ورته خوشحاله شي. اول ته چې دومره امن او امان چې قسم د په 60 کال کې نه په 40 کالو کې د افغانستان کې امان نه وړو. هغه خلکو مل شپې مونږ د یو ځینو وزو بل ځای ته اوس روانو، هېڅ قسمه بدامني نشته، هېڅ قسمه یره نشته، هېڅ قسمه خطر نشته. بلکې بیا عجیبه خبره دا مونږ چې کله ورسېدو یو صوبې ته کونړ ته د شپې تقریبا 12 بجې وې. نو هلته د کونړ والي چې کوم و حاجي عثمان صاحب حفظه الله، هلته ملګرو بیا مونږ ته وویله تقریبا د شپې 12 بجې وې، ویل اوس د یو قصاص مسله وه، په هغې کې محکمې طلب کړی د شپې 12 بجې ګورنر، او هغه دغسې هم نه چې صرف ګورنري زمونږ په صوبه کې زمونږ ملک کې دلته ګورنر جدایي، دلته وزیر اعلی جدایي، دلته بل افسر جدایي، لیکن دغلته د ټولو هر څه مشر هم دغه ګورنر دی، وزیر اعلی هم دی، د ګورنر هم دی، هر څه د شپې 12 بجې وې. یقین وکړه هغه ملګرو یې مونږ ته وویل ویل هغې د قصاص یوه مسله کې لاړو، ګټنې مې وشول، اوس واپس راشي. دی د شپې تقریبا چې 1 بجه وه چې دی راورسېدو، 2 بجو پورې مونږ سره کېناستو. بیا سهار زما ذهن کې دا و، ما ویل سبا خو به دا کم از کم 12 بجې پورې به آرام کې وده به وي، ځکه چې یو سړی ټوله ورځ په دې مصروفیاتو کې تېره شي، شپه د هغه هم دغسې په ویښه باندې په دې منډو ترړو کې تېره شي، نو خامخا انسان دی کمزوری دی، بدن باندې ستړیواله راځي. ما ویل سبا به کم از کم 3-4-5 غنټې خو دی خوب کوي. لیکن مونږ خپله باندې سهار چې خوب وکړو هغې نه پس وده شو. 9 بجې چې پاڅېدو مونږ چې خبر شو ورته ګرځېدو، حالات هرڅه هم کاته، نو مونږ ته اطلاع میلاو شو حاجي صاحب خو یو ځای ته چېرته چا ته ټایم ورکړی و، مونځ پسې هغې ته ورته ورته تللی دی. یقین وکړه واپس 9 بجې خپل دفتر ته راورسېدو، کار یې شروع کړو، او دې 9 بجو نه پس دی لګیا و شروع ده. ورځ ما کاته هر قسمه خلک راځي، څوک یو مسله راوړي، څوک بله مسله راوړي، یو خو دلته زمونږ یو تصور و، ګورنر خو تر اوسه پورې دلته مونږ په سترګو نه دی کتلی، ګورنر اسمان کې اوسېږي که په ځمکه کې اوسېږي مونږ ته څه پته. لیکن هلته د ګورنر دغه حالت نه و. دا ګورنر تر سهار د 9 بجو نه کېناستو، یقین وکړه 12:30 بجه شوه، هغې باندې ټایم مو کس پسې بار بار راتلو، ټایم ختم دی. لیکن هغه ته وفدونه د خلکو مسایلو ته ناست و. د دې ځای نه چې دی پاڅېدو د پورې ته ور مونځ وکړو یو ځای په جمع سره، هدې نه پس د روټۍ وخوړه، هدې نه پس مونږ ته ویل چې تاسو شکر ولګوئ، او زه بیا چوم چې خلک راغلي دي، نو هدې نه پس بیا یو بل میسج شروع کېږي د خلکو د مسایلو، زه به هغې ته کښېنم. دی تر مازدیګر پورې بیا کېناستو. مازدیګر مونځونو نه وروسته په دغه حالت بیا ناست دی. ماښام مونځونه وشو، همدا سلسله شروع ده، یعنې نن شپه د ماسخوتن تر 12:30 بجې پورې دغه سلسله ما بیا په خپلو سترګو بیا کته. ما هلته بیا ملګرو ته وي، ما ورته دا صورتحال تر اوسه پورې مونږ کتابونو کې لوستی دی. د شپې د دې ناوخته پورې چې دغه مسایل واورېدل، دې نه پس د خلکو بعضې شکایات په هغې باندې دی ووتو، ولاړو د شپې 12 بجې ګورنر وځي د خلکو د مسایلو دپاره هلته کورونو ته ورځي، د هغوی ځایونو ته ورځي. دا خو مونږ کتلي وو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شپې هغه د پلانکۍ کوڅه کې ګرځېږي، پلانکۍ بازار کې ګرځېږي، د خلکو فریادونه اوري، شکایات اوري، کتابونو کې م لوستي وو، لیکن قسم دی په خپلو سترګو باندې م نه و کتلي کله عملي. دا په زما په ژوند او زندګۍ کې اول ځل و چې ما هلته وکته. الله دې زمونږ د ټولو مسلمانانو دغسې حکمرانان نصیب کړي، امین. یقین وکړئ محترمو، هلته عدل دی، هلته انصاف دی، دومره په وافر مقدار سره هر څه موجود دي. دا د میډیا پروپاګاندا ده، او دا 1,13,000 کسان چې بهر ته بوتله، دا خو د دوی د تره زامن خو نه و، دا خو هم د دې دپاره بوتله.
چې اوس به ګوري چې په کوم ځای کې هم تک عمره خبره بیا موزي دا بر اسمان عمره غټي او د مسلمانانو ذهنونه بر میډیا په ذریعه سره خرابوي چې دغه طالب دغه مجاهد دغه اسلامي حکومت خلاف پروپاګاندا وکي خو ان شاء الله څنګه چې دیو په دغه عسکري میدان کې شکست وکړو څنګه چې الله رب ذوالجلال التذلیل کړه ان شاء الله په دې میدان کې هم دیو د ذلت سره مخامخ ان شاء الله وبران محترم معرض کو امام مالک رحم الله فرمای د دې امت اصلاح په هغه سره کې کوم سره چې د دې امت د اولنۍ ډلې اصلاح شي هغه په قران سره شي امام مالک فرمای لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها د دې امت د اخرنۍ ډلې اصلاح په هغه سره کېږي کوم چې د امت د ډلې د اولنۍ حصے شي د قران په ذریعه محترمو د اسلام او قران نن کې په حقيقي معنی کې مونږ د لغاړه وکړو نن کې په حقيقي معنی کې مونږ د دې سره تعلق مضبوط کړو نن په حقيقي معنی کې مونږ مسلمانان شو د قران مجید مونږ تصور وانتم الاعلون تاسو غالبی ان کنتم مؤمنین خو شرط دا دی چې تاسو مؤمنان دي مونږ ته قران مجید ینصرکم الله فلا غالب له چې کله د الله امداد د تاسو سره در سره الله تاسو امداد کوي فلا غالب لكم پتاسو هیڅ غالب نشي راځي او چې موږ مسلمانان جوړ شو کنه موږ حقيقي اسلام په خپل ځان کې خراولو کنه زموږ څه حالت دی موږ اسلام سره مونږ چې بس مونږ مو زکات مو ورکړو جمعو نیواجه مو بس ختم حالانکه اسلام یو دین دی اسلام یو نظام دی نن محترم په تمام اسلامي ملکونو کې کفري نظامونه نافذ اسلام مونږ شاته ورځول هغه مونږ صرف د وسو عبادتو نوم کړل الله دې وکړي چې اسلام مونږ حق سره پیژنو څنګه چې صحابه کرامو پیژندلو څنګه چې صحابه کرامو په خپل ځان باندې په خپل معاشره باندې په پوره دنیا باندې نافذ کړو الله رب ذوالجلال دې مونږ هغه حقيقي مؤمنان حقيقي مسلمانان جوړ کړي واخر دعوانا الحمدلله